دا خوره سندریزه هم هوا د سندریزه زما د دې وطن خو هره خوا د سندریزه په دغه سردرو کې د ملالې د غږ کړنګ دی دا ځکه د دې ځای هره فضا د سندریزه ملګرو زه صفت به د کومې ښکلا کومه زما خو دغه ټوله پښتونخوا د سندریزه هر ځوان خوشحال خان دی هر پیغله ملاله هر ځوان خوشحال خان دی هر پیغله ملاله د تورو د شړنګار هر ادا د سندریزه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ادبي رنگونو سره شمس شینواره ما او څومره هم چې کتون کې دی هغه ته درانه سلامونه احترامات لرم ملګرو یو ځلې بیا د ادبي رنگونو د غنوي سلسله سره موږ سره نننې ډېر درون او ستر شخصیت د شاعرۍ او د ادب په حواله سره چې کله هم خبره کیږي او بیا د کراچۍ په ځمکه نو هغه نوم به همیشه یاد ساتل شي نننې موږ سره میلمه دی زموږ ډېر خوږ درون او ستر شخصیت ښاغلی ساګر تنقیدي صاحب هغه ته په پروګرام کې هرکلی وایو ډېره مننه شمس صاحب ډېره شکریا ادا کوم ستاسو د چینل ستاسو د ټولو ملګرو ډېره مننه چې زموږ د دې جوګه وګڼلم چې ما سره یو څو خبرې وکړي ډېره مننه مننه سرجي مینوالو کله هم چې د ساګر تنقیدي صاحب نوم خلک واوري نو په ذهن کې به یقینا مختلف داسې شکلونه جوړیږي چې نوم ته خلک ګوري د شاعرۍ په حواله سره او یقینا موږ هم چې دغه شخصیت سره ناست یو ډېر زیات خوشاله یو ډېر منندوی د داسې شخصیت چې د ادبي رنگونو ته موږ ته خپل ټیم راکو ټیم موږ ته قیمتي راکو ملګرو دو سره به خبرې کوو ډېر درون شخصیت د شاعرۍ په حواله سره خو زه د خپل همکار دانش افریدي هم ډېره زیاته مننه کوم چې یو ښایسته پروګرام یې د ادبي رنگونو سلسله په نوم روان کړی او تاسو ګورئ موږ سره په هر میاشت کې هر ورځ هر هفته یو نوی شخصیت ناست وي نو ساګر تنقیدي صاحب نه چې اول کم موږ زړه کې کم تجسس دی یا موږ کم سوال لرو دغه د نوم په حواله سره چې کله هم موږ خبرو کوو یا دغه نوم واورو او سرجي تاسو د نوم په حواله سره تاسو دا نوم دی کوم د ادبي نوم په دغه حواله سره لږ دا خبر را کولاو کې چې دا څنګه ساګر تنقیدي دا دواړه نومونه زما تخلص دی خپل نوم چې راته مور او پلار کوم یې خو دی هغه ډېر وروسته پاتې شو او ساګر چونکې د هندۍ ژبې لفظ دی او سمندر د دې معنی ده یا جوړوالی غټوالی او تنقیدي چونکې په موږ د ادب سره دغه ساتو تعلق ساتو ادب او تنقید دواړه سره نوکه وری دي بیا په بله معنی باندې تنقید ما چې چونکې د خپل نوم یې هودو نو بسم الله کابل ګرامي صاحب دی الله وبخي زموږ ډېر ښه شاعر خو استاد هغه وایي چې په عربی کې تنقید ټکونکي ته وایي نو دا هغه دغه ته اشاره و چې کله کولال چې باغ لوخي جوړ کړل د خاورو بیا په اور کې پاخه کړل نو چې کله به دا راویستل نو هغه به داسې ټنګ ورکاو چې کوم لوښي به ټنګ صحیح کاو نو هغه به صحیح چې کوم لوښي به ټنګ صحیح نه کاو نو هغې کې به یا درز یا څه نو هغه به یې لرکاوله د مات لوښي اواز کله ثابت خیږي د هر چا عمل څرګند په خپل ګفتار رحمان بابا شعر دی نو هغه چونکې زما پیشه د کالو پترو جوړول دي نو هغه بسم الله صاحب وایي چې دا بالکل استاد سره نوم سره بالکل ټک ټک ټکونکی لګه کنه تنقیدي جواب مینوالو د ساګر تنقیدي صاحب د نوم په حواله سره ډېر خوندور معلومات تاسو واوریدل چې یو شخصیت دومره ښایسته نوم وي او دومره خوږ نوم بیا دومره ګران مشر ورته دغه نوم انتخاب کړی وي نو دغه ژوند به هم ښکلی وي دغه کلام دغه هلې ځلې د ژوند هغه به هم ښکلی وي سرجي یو سوال په ذهن کې راځي چې تاسو کافي ټیم نه د کراچۍ په ځمکه یې د شاعرۍ ډېر خدمات لرئ دلته داسې باقاعده تاسو ټولنې سره تعلق شته تاسو ادبي جرګه یا ټولنه جی په کراچۍ کې په یو د 1980 نه مخکې په کراچۍ کې څه جرګې جوړې شوې وې خو بیا د وخت سره هغه بیا تللی وې د منځه مانه کال چلیدلی یا 2 کال چلیدلی د منځه تللی وې نو اولنۍ باقاعده جرګه چې په کراچۍ کې جوړه شوه دا اتفاق پښتو ادبي جرګه سند او زه اتفاق پښتو ادبي جرګه سند ته غالبا چې 1998 یا 99 کې راغلی یم او څه وخت د جنرال سیکرټري په حیث او اوس تحال د صدر په حیث باندې دغه جرګې سره دغه تنظیم غړی یم
د هغې سره تعلق سره. ډېر ښه جي. ساګر تنقیدي صاحب خبرې تاسو مینوالو اورئ او چې کوم طریقې سره دغه خیالات مخ په وړاندې راځي دغه یو سوال او تجسس بیا هم پیدا کیږي چې دومره ټیم نه چې د کم کالونو ذکر وشو نو یقینا په دغه عمر کې به مشر چې دا به ښه شازلمې او د ژوند دغه ځوانۍ دغه وختونه به نو تر اوسه چې کوم لیک لوست به یې کړی نو سر جي څه کتابي شکل ستاسو موجود دی یا څه شوق یا چې زما وړاندې کتاب د شاعرۍ چې د خور وربل رخیق روان په نوم باندې په 1996 کې چاپ شو او دویم کتاب د ساګر د مقدسو چپو زور دی دا بیا په 2008 کې چاپ شو او د دې نه پس بیا د نثر یو وړوکی غونډه کتاب راپورتاج ورته وایي د کلاچۍ نه تر وطنه هغه چاپ شو او اوس ان قریب یو بل کتاب د نثر د تکلونو زما یو کتاب دی هغه روان دی ان شاء الله دوه میاشتې پس پرې شي د خیر سره. مننه سر جي. مینوالو تجسس به د ملګرو زیات شوی مخ په وړاندې ځو او دغه چې کومې خبرې ضروري خبرې هغه مو شي معلومات هم ملګرو ته به حاصل وي او کلام طرف ته به راځو. یقینا ملګري به په تمه وي چې ساګر تنقیدي صاحب نه څه کلام او سر جي تاسو موږ ته ښکلی غوندې خپل کلام ډالۍ کوئ مهرباني به. ډېره مننه جي. یو زوړ غزل شعرونه درته وایم. د اترنګ په بوی وهلې اوبس کما د اترنګ په بوی وهلې اوبس کما ستا د لپونه وتلې اوبس کما او په باران کې سرتور سر چرته راوزه په باران کې سرتور سر چرته راوزه ستا د زلفو سسېدلې اوبس کما ستا د زلفو سسېدلې اوبس جی په باران کې سرتور سر چرته راوزه ستا د زلفو سسېدلې اوبس کما او ساقي ته د شنې او سرې اوبه سنبال کا ساقي ته د شنې او سرې اوبه سنبال کا زه د واورو رغړېدلې اوبس کما او ما به خاورې د نړۍ خلک غلام کړي ما به خاورې د نړۍ خلک غلام کړي زه د کاڼو شرنګېدلې اوبس کما مننه او کراچۍ دا د باران خړې اوبه دي کراچۍ دا د باران خړې اوبه دي غریبي دا ډپېدلې اوبس کما او بخارات دي چې هم واورې هم باران شي بخارات دي چې هم واورې هم باران شي د ساګر نه الوتلې اوبس کما. مینوالو زموږ چې د خبرو شان به پکې نه وي پاتې د شاعرۍ دغه د رنګونو ښایسته آمیزش تاسو وکړه او د خپل نوم سره بیا چې څنګه ساګر صاحب وایي چې ساګر څه ته وایي بیا د هغې نه بخارات او کوم مثال چې د شاعرۍ په ټکو کې راغی ډېر خوندور سر جي. الله هم خوشحال لره د ژوند هلې ځلې به تاسو په کراچۍ کې کوئ یعنې کراچۍ کې چې کم پښتانه دي د هغو تراپې غوښتون سو بیا زموږ دلته کم نوی کول چې راسترېږي هغو ته څه ښکلی غوندې پیغام چې د ادب نه ډېر لرې تللی دي غواړو چې دغه ملګري ستاسو پیغام واوري. یاره دې دپاره به زه دا زما پیغام به د ټولو خلکو دپاره خو خاص کر د سیاسي خلکو دپاره دلته دوه کمپرستې پارټۍ د پښتونخوا ملي پارټۍ ان پی په کار ده چې د هغې مشران د دې دپاره څه وکړي ځکه چې شاعران خو لګیا دي هغې کتابونه هم چاپ کوي مشاعرې هم کوي اجلاسونه هم کوي خو د هغو سره خو دومره دغه نه وسایل نه چې هغه په دې ټول ښار کې دغه وکړي نو په کار ده چې د دې پښتو د زده کړې دپاره دغه چې د سیاسي خلک دا مخکې راشي بیا زموږ چې دلته په دې ښار کې کوم سرمایهدار خلک دي دا مخکې راشي او د دې دپاره ټیوشن سینټر یې وغیره دا جوړ کړي ځکه چې په نصاب کې زموږ ژبه شامله نه ده چې په نصاب کې یو ژبه شامله نه یو دلته زموږ چې څونه ماشومان تعلیم کوي سبق وایي نو هغې نه خپله پښتو پاتې کېږي هغو له خپله ژبه لوستل نه ورځي نو په کار ده چې په دې باندې زموږ د سیاسي خلکو هم غور کوي او په دې باندې زموږ عام خلک هم هغې دا کوشش وکړي چې د هغو د بچو نه پښتو هېره نه شي هغو ته خپله پښتو. سر جي ښکلي خبره به دا وي که موږ په خپل کور کې دغه پښتو چې کوم مشران داسې زه هم فکر لرم چې دا درېم یا څلورم نسل د پښتو په سیند په شګمنه ځمکه باندې خپلو پښتو نه لرې وځي که موږ په خپل کور کې بچو ته دا تربیت ورکړو چې کم از کم پښتو پې ووایو پښتو پې لږ ډېر دومره شي چې کم از کم پښتو روانه کړي نو دا به هم یو ښه پیغام وي که پښتانه خپل بچو ته د ممي ډیډي په ځای د مور پلار الفاظ انتخاب کړي دا به ډېر ښه وي. بالکل همدغسې دی چې چونکې دغه چې د پښتو زموږ مورنۍ ژبه ده نو موږ د دې دپاره پکار ده چې موږ خپلې میندې چې دي دا تعلیم یافته کړو جنکو ته تعلیم ورکړو نو چې زموږ زنانه تعلیم یافته شي نو د هغو بچي به خامخا بیا هغه ته پښتو مې زده کړي یا نورې ژبې به ورته هم زده کړي.
مینوالو تاسو ګورئ دا یو متل زما ذهن ته ډېر راځي په پښتو کې یو متل دی چې د مشرانو خبرې د کاڼي کرښې وي او نن یقینا چې موږ سره کم مشر دی د هغه خبرې هم د کاڼو کرښې دي د پښتو په حوالې سره د ادب په حوالې سره ډېر ښه نوم لري او غواړو چې یو بل هم ته ښایسته غوندې کلام تاسو ته ډالۍ کړو. د غزل نه وړاندې یو درې شعرونه وایم. ستا نه به ډز کېدی شي ته د ټوپک مارو پیدا، ستا نه به ډز کېدی شي ته د ټوپک مارو پیدا، زه خو قلم هم په کاغذ باندې قلار راکاږم. ستا نه به ډز کېدی شي ته د ټوپک مارو پیدا، زه خو قلم هم په کاغذ باندې قلار راکاږم. او ته به انسان حلالولی شي ستا زړه کافر دی، ته به انسان حلالولی شي ستا زړه کافر دی. زه سترګې پټې کړم چې خپې نه مې مات خار راکاږم، زه سترګې پټې کړم چې خپې نه مې مات خار راکاږم. او پوهه یم دغه به بلا شي او ستا سر به وخوري، پوهه یم دغه به بلا شي او ستا سر به وخوري. پانکاره ځکه خو دې لاسونه ستار راکاږم. او دا یو غزل دی. د ژوند په لارو کړمار او ریګزار څه ته وایي، د ژوند په لارو کړمار او ریګزار څه ته وایي، خلیل پوښتې چې سور انګار او ګلزار څه ته وایي. مننه. او راځه چې ګز کېدو په خپل محبت لاليه، راځه چې ګز کېدو په خپل محبت لاليه، راځه چې وګورو چې دار او دیدار څه ته وایي. مننه جی. راځه چې ګز کېدو په خپل محبت لاليه، راځه چې وګورو چې دار او دیدار څه ته وایي. او خوښه دې نه ده چې د سترګو عکس دې هلته ویسم، خوښه دې نه ده چې د سترګو عکس دې هلته ویسم، چې میخانه څه ده او قرار او خمار څه ته وایي. خوښه دې نه ده چې د سترګو عکس دې هلته ویسم، چې میخانه څه ده قرار او خمار څه ته وایي. ته سترګې ورپوه زه ورته تشریح کومه، ته سترګې ورپوه زه ورته تشریح کومه. توره ټوپک څه شی دی مار او ګزار څه ته وایي. او د نوي دور خلک څه پیژني څه خبر دي، د نوي دور خلک څه پیژني څه خبر دي. هجر کوم رنگ دی انتظار او ریبار څه ته وایي. ساګر ساحل د هو ناره دمال دربار د غازی، ساګر ساحل د هو ناره دمال دربار د غازی، راشه چې ووینې چې خار او بهار څه ته وایي. ډېره مننه. مینوالو زم چې کم شاعري او کم الفاظ او د شاعرۍ کم ښکلا یقینا ښکاري په دغه کلامونو کې، نو غواړو چې ساګر تنقیدي صاحب سره مخ په وړاندې نور هم قیمتي خبرې وکړو. او سرجي یو سوال اکثر موږ په مرکو کې کوو، د نن سبا چې یو نوی دغه چلیدلی چې زیاتره شاعران زمزمې خپل کلامونو ته زمزمه کېږي. لکه آیا تاسو داسې خپل یو کلام شته چې ملګرو ته زمزمه شي؟ تاسو کوشش خو به خامخا وي په ترنم کې نه جي، ما چې ته په ترنم کې کلام نه دی ویلی، نو که نن وویلی شي دا به هم ډېره د خوند خبرې نه ویلی چېرته ویلی. د هغې دپاره ډېر لوی هنر پکاري، اوم اواز خوږ پکاري، اوم طرز خوږ پکاري، هغه ډېر دغه غواړي، هغه زموږ کار نه دی جي. ماشاءالله. ملګرو دا یو خبره ډېره د کار خبره ده چې که ډېر ښه سندرغاړی وي خو چې د کلام انتخاب یې ښه نه وي، نو څنګه چې سرجي ووایي چې د هغې دپاره هم هنر غواړي او ښکلې شاعرۍ دپاره بیا یو ښکلی اواز هم لګي. نو ډېره مننه کوو د سګر تنقیدي صاحب چې زموږ سره نننی میلمه دی. د ژوند د حالاتو سره سره ملګرو به دغه تشنګي وي چې یو کلام بل ووایي او بیا به ته اجازت غواړو چې اخري کې خپل پیغام هم موږ سره شریک کړي. سرجي یو ښکلی غوندې کلام د دانش اپریدي زموږ چې کم همکار دی هغه چېرته که موږ په سکرین راولو نو بالکل ځوان دی د زلمي کول او ډېر زیات خوشحاله یو چې هغه د ادبي رنګونو په نوم دغه هلې ځلې کوي او ګوټ په ګوټ کراچۍ کې مشته شاعران لټوي. نو زم چې دغه اخرنی کلام چې کم دی دا تاسو دانش افریدي ته زمزم ډالۍ کوي. دانش افریدي ته ډالۍ دی او غواړم چې دا د سره یو ماورا نظم دی چې هغه د سره شریک کړم. او د نظم عنوان دی نکریزي. او زمون د کلی نه بهر یو د غوزونه وه، زمونږ د کلی نه بهر یو د غوزونه وه چې ترې د لاندې به د خوړ نری اوبه بهېدې.
او تنه یې دومره وه چې لاس پتې چاپېره نه شو په پسرلي کې چې به ګوره شوه ښکاره به شوله موږ ماشومان وو او د لوبو په تکل به راتلو د غوز د لاندې یوه ګټه وه ښه لویه ګټه ما به د غوز نه غټې غټې پاڼې ماتې کړلې په دغه ګټه به مې ښه په خوند میده کړې او د هغې په سپینو لاسو به مې پورې کړلې ما به ویل چې دا نکریزې دي چې لاس دې سره شي هغه به هم لکه د بوت وغلې ناسته راته بیا د غوز په پاڼو به یې لاسونه سره ګلاب ښکاره شو بیا به مې خوا کې د شپولۍ نه یو ګلاب رامات کو د غوږ د پاسه په ویښتو کې به مې کېښود ورته چې به نری نری باران شو دا به ځان له خوندو چې به نری نری باران شو دا به ځان له خوندو د غوس په پاڼو په باران را ورېده د اسمان بیا به د پاڼو نه نري څاڅکي په مونږه راتلل دی له به یخو شو په ما پورې به جوخته شوله ما به یې سر په خپل سینه پورې جوخ ونیولو دی به ویل چې ستا داړه داسې درزېږي ولې خو زه په خپله د خپل زړه په درزا نه پوهېدم چې دا درزا په دغه وخت کې آخر څنګ سیوا شي ماشومتوب تیر شو او ځوانۍ چې غزونې وکړې کلی مې پرېښه د ښه ژوند په تکل کې لاړم کلونه داسې تېرېدل چې هیڅ خبر نه شوم خو چې د بریتو په تور رنګ کې مې سپین رنګ ښکاره شو نو په ځای ودرېدم یوه شیبه مې سر په لاس کې ونیولی ناستم ټوله ماضي مې د مزغو په شیشه وځغلېده ما ته د خپل کلي غوزان او ماشومتوب یاد شو ډېره موده پس هغه کلي هغه غوز له لاړم هغه د غوز ونه ولاړه و د کور دالان کې په دیوالونو کې قیدي لږ پریشان ولاړو ما چې کتل په هغه ګټه یو ښایسته ماشومه غلې وناسته لکه بوت غوندې حیرانه داسې او یوې مور ورله په لاسو د غوزانو پاڼې وې ټکولې په چاچو یې ورله پورې کړلې ویلې ګلرنګې دا نکریزې دي چې لاس دې سره شي زه تم ختلی وم ولاړ او ډېر حیرانه وم زه دم ختلی وم ولاړ او ډېر حیرانه وم لکه چې 30 کاله پیدل سفر مې کړی راغلم زما د سترګو اوښکو مات زما د صبر جام کړو په خپل لمن مې خپلې اوښکې رایسارې کړلې او پستانه شومه د هغه ځایه د غوز د پاڼو یو ټپه پورته شوه په نیمکخو تمبو کې 2 سترګې ډېوې رپېدې وې ماله د سترګو تاوان راکه چې ته به نه وې ما به لارې ته کاته نه ډېر زیات خوندور ملګرو یقینا ما سره خو الفاظ نه راټولیږي او چې کم عکاسي وشوه کم منظر کشي وشوه د غوز ونه بیا ماشومتوب بیا د بارانه دغه څاڅکو هغه پاڼې بیا نکریزې بیا لاسونه بیا زلمیتوب بیا په بریتو کې سپین بیا واپس یې هغه ځای ته تلل ډېر زیات بهترین ډېر زیات خوندور سر جي په اخیره کې زمونږ پښتون ولس مونږ ته خو دا معلومه ده چې د پښتون کام ولس په فکر کې تاسو بوخت یې هر ګام تاسو د پښتون ولس لپاره आवाज کړي یو خپل پیغام د پښتون ولس په نوم کېدای شي زمونږ دغه پاڼې باندې چاته فایده ورسي څوک ستاسو په دا خبره عمل وکړي او د پښتون ولس لپاره داسې هلې ځلې روان شي چې پښتون په ترقۍ روان شي یوه لار ده زموږ سره علم حاصلول او تعلیم کول پښتنو په ښځو او نرو ته پکار دي چې تعلیم وکړي او چې کله موږ تعلیم وکړو زموږ ټولې ستونزې به حل کېږي ټولې ستونزې به زموږ حل کېږي وطن به زموږ جوړېږي وطن ته به تلم کېږي هر څه به کېږي لکه خو زموږ غټه ستونزه څه ده چې موږ د تعلیم نه ډېر لرې پاتې شوي پکار ده چې زموږ زنانه هم زموږ سړي هم زموږ هلکان هم جنکۍ علم حاصل کړي او د علم په نسبت دا ټوله دنیا چې ته ګورې دا ټوله دنیا چې چلېږي دا نن چې ما او تا ناست یو دا مونږ ته چې کیمره لګېدل دا مونږ سره چې میک په لاس کې دا ټول د علم کمال دی نو پکار ده چې علم زده کړو او د علم سره سره دا یو شعر ټولو پښتنو ته پیغام چې اول خپله ژبه پس د نورې ژبې اول خپله ژبه پس د نورې ژبې بې بنیاده عمارت خو سمون نه کړ په تعلیم سره انسان اسمان ترسي او لکه نمر بیا رڼا جهان ترسي د ادبي رنگونو خوږو مینوالو د ساګر تنقیدي صاحب اخیری پیغام په دغه الفاظو خپل د نننۍ مرکه راټولو چې پښتانه که تعلیم وکړي نو په دنیا کې مخ په وړاندې تللی شي د تعلیم نه علاوه زموږ سره لار نشته پښتنو ته دغه خواست لرو چې راوځي خپله کې نفرتونه ختم کړي د مینې او محبت پلوشي او رنګینۍ خورې کوي
د تعلیم په پاڼو ځان خسته کوي چې مخ په وړاندې لاړ شو. د راتلونکي مرکه پورې اجازه غواړو. د الله په امان.